نو ستا مور پلار دې الله جهنمي کړي چې خپل ځان ته هر شی ایښی دی د بل دپاره بیا دا خبرې دي و چې دا 15,000 روپۍ مې ورکړې نو دا مور را خبره سوې وه نو مور سلام بند د پلار سلام بند د ورونو سلام بند د خوندو سلام بند هر چا له ټلیفون راوکم څوک ټلیفون نه مور ټلیفون پورته کوي نه پلار ټلیفون ټیک ده صحیح ده کوروالا غریب سره ټلیفون نشته نو څو میاشتې بعد راغلم 15 میاشتې دي 6 میاشتې دي هر څو چې دي چې رالم نو اول ورلم مور په لمانځه ولاړه وله نو زه د باندې ورته کښېنېدم د مور سره روغبړ وکړې نو بیا ولاړ شي خپلې کمرې له نو مور د لمانځه بعد پر نفلو ودرېده دا خالي په دې چې دا زما سره اوس سلام نه کوي چې بد یې رسه کېږي اخر ورغلم په زور په غاړه کې لاس ور واچوي مال موره خیر دی څه کیسه ده بچي بابا دی کیسه راته وکړه ول دا چې نو ته ولاړې دا خو نو یو تا خپلې کوروالا ته 15,000 روپۍ ورکړې ښه نو بیا او بل نو ستا کوروالا دی بې شرمي کوله نه زموږ کار پر وخت کوئ نه زموږ بسترې پر وخت اچولې نه ټولولې نه لوښي پر وخت کول نه سالن نه سبزي دا خبرې وم نو بیا و دا مور دا اوس زه د کراچۍ څخه میلمه رالم مسافر رالم نو به کوروالا ماته خوشحاله یې داسې کړلم چې ګر سره هغه نه وی در پیمانې واوښتم نو مال مور اوس و لرګي به ورته نشي لرګي وایي زه چې ورغلم نه خونې لره چې ورغلم وروره کوروالا روغبړ د سوچ پکې وغورځېدم چې دا ومې ولدم ځکه چغ یې کې چې مه کوه سړیه که څه کیسه ده مالیا تا زما د مور سره داسې کړي دي ده هغه ژاړي چې سړیه که ته خو ماته 2 منټه ټیم راکړه بېرته جن راووتم رانه د مور په خونه کې پرېوځم کوروالا لره نه ورځم که وروم سم بس هلته جلا یم ډېر بس دا خبرې ډېر د ژونده بېزار هم سم مولوي صاحب بس نو ګر سره اوس ما مور طلاق یې کړم ولې یا طلاقه وایم ولې د مور خو نو بیا مزدوره ده مزدوره به نو کار چې نه اخلي دا خواشیانې نه دي په خدای قسم دا به الله جهنم لره بیایي دا په تهجدو په نفلو په ذکرو په تلاوتو خلق قطع باسي یې خو پالتو بل کار خو نو نه لري بس نو شراوي کوه بددعاوي کوه دغه نژور دا خبره نو مه کوه ښځې دا رقم مه کوه ظلم مه کوه خو تا هم لوڼه ود کړې دي بیا د خپلو لوڼو په باره کې بیا د موږ یو ډېر غلط عادت دی چې ته خپلې کوروالا لره شی راوړې دا وایي ته نه شرمېږې ته نو اوس دونه بې شرمه سولې کوروالا دې پر سر کښېنولې ده پر سر دې اخیستې ده په وږو کې دې راخیستې ده تور توی ورته موره ته کله ولاړ شه د پلار کرې بوزه دا کوروالا هلته غرمه تېره که شپه تېره که 2 تېرې که څوک لرې څوک نږدې نو مور ښکنځاوې کوي چې زویه ته نه شرمېږې کوروالا دې روانه کړې ده دا و چې مور ته وایي چې ښه مور زما خو نو اول مور زما خور هم راغلی و خاوند هم ورسره راغلی وي دله یې ښه ډوډۍ وخوړله ښه ګپ یې وکړه بېرته ولاړو څه پکې وایه نو خو د هغه وایي زما د زوم یې کور ودان زما د لوره سره ډېر ښه کوي ولې چې کور یې ودان ظالم چې ستا د لوره سره یې کوي هغه ښه بولې او چې د بل د لوره سره یې کوي هغه ته کفر بولې ول مولوي صاحب نو دا ښځه مې داسې ووهله ډېر مې زړه پر وسوځل سو ناوې ښځه د ما 3-4 شپې نه دي ورسره تېرې کړې مسافر رالم 4-5 میاشتې بعد اوس نو چې بس ټیک نو زه د مور سره شپې کوم خونې لره نه ورځم چې ولاړ سم ماښام چې راسم بیا مور ته وایي کوروالا دې ډېره بې شرمه ده ولې مور وایي دا یې چای ناوخته راپخې کړلې زه د یې سهار وختي ورته ناسته وم زه د یې ماجګر ورته ناسته وم زه د یې ماښام ورته ناسته وم ډوډۍ یې ناوخته را جوړه کړه سالن یې ناوخته و ناشته یې راوکړه او په ناشته کې ډېر غوړي استعمالوي او ده یې تروه کړې وه ده یې خوږه کړې وه و مور اوس چیش وکړم پکې وخېږم طلاق یې کړم یا طلاق وایم نو زه چیش وکړم مور بس مور ځه په سر کې وه ښځه به چیشي ګزه به چیشي پخوا پښتنو ویل پښتانه خو د عقل د خوا ډېر خلاص دي ول چې سر یې خولیانې ډېرې صحیح سولو نو خو د هغه معنا ده چې سر یې خولیانې ډېرې یوه به یو ورځ به ستا خور وغواړي کال بعد دې طلاقه کړي بل کال به دا بل خور وغواړي بیا یې منې بیا یې کوي ظالمه خپله خور دې په هغه انداز ده خپله لور په هغه انداز کوي او د بل هغې چې راله د هغې سره د پرېدۍ سلوک کوي واورئ زه به ته مسله ووایم زما پر کوروالا او ستا پر کوروالا دا دوه توري ترخه توري دي دی به ووایو زما خور ستا خور زما لور ستا لور چې واده سي خواشه حق نور باندې لري چې چای ورپخېږي دا زموږ
د ورېندارګانې چې کومې دي د خاوند خدمت دا خو راغلی دغه لره ټیک د سید ستا خاوند دی ستا لباس دی. مور حق نه لري چې چای ورپخې کړي، پلار حق نه لري چې چای ورپخې کړي، خسر یعنی خواش حق نه لري چې چای ورپخې کړي، خسر حق نه لري چې چای ورپخې کړي. اوس به ته یې وایې چې یاره مولوي صاحب دا خو نه پښتنو ته اور بل کې او دا زموږ ته په پښتنو کورو کې دا په دې دا اور درته بلوم چې د بل لور ولې لور نه بولې، د خپل لور د پاره دی هغه خوښه ده او د بل د لور د پاره دا کوي. نو چې رښتیا سره ووایو بیا به دا خبرې سره کوو. نو به دی درته ووایم چې دا ستا پر لور باندې دا خواش حق نه لري چې ستا لور چای ورپخې کړي. نو دا وایه ورته وګوره قربان یې سم د دین څنګه ښه دین دی، څنګه زما لور را خوندي کړله، څنګه زما لور خلاصه کړه. و چې و دې ته ووایم ته ستا نژورم حق نه لري، ستا پر نژورم ته حق نه لري. وخورځي معنې سپی او نو معنې تا ته سترګې در پټې کړې دي او معنې مه کوئ سپین سرو ځئ به جهنم لره. د الله رسول فرمایي په جنت کې یو زنانې کمې د نور هر شی ډېر شته. د الله رسول فرمایي په جهنم کې خالص زنانې دي، ډېرې چې دي هغه زنانې دي. عزیزان ظلم کوي، ناجایزه کوي، بد کوي. نو دغه ځوان پرون راغلی ول مولوي صاحب چې شوکه مینه طلاقه کړم مالیه ول مور پلار شراوي راته کوي. ما ول ستا مور پلار دې زر واره وتا ته شراوي وکړي، که د قیامت په ورځ ته جهنم لره تللې خالد د جهنم په دروازه کې ووایه یا الله د نوراني ماجت ملا راوله هغه ماته دا خبر راشو. ولې چې ول دا ستا مور پلار ستا پر کور والا حق نه لري. بس پر تا یې حق فرض دی، پر تا یې ورسه مور پلار ته ورته بابا دې ستا خدمت پر ما فرض دی، په نیمه شپه به زه دا خدمت کوم. لیکن ها د کور والا په باره کې ورونه سلام نه را سره چې یو خدا خوندې چې کله راسي کورو لره خورې چې رالې د میلمنې په شان راسي. میلمنه یې 15-10 ورځې تېروي په شانو کار مه لره. د ورورو د ورېندارو پکې څو کار مه لره. ورېنداره پر څه وخت باندې کار کوي، پر څه وخت باندې نه کوي، پر څه وخت ځای جارو کوي، پر څه وخت نه جارو کوي، پر څه وخت سالن. دا شان ګوتې مه وه. 10 ورځې میلمنه راغلې دا ستا مور و ستا ورېندارې ته ورپاته ده. لکه ستا خواشې چې و تا ته در پاته سوله، ستا د خواشې لور ولاړه واده سوله، ته نه غواړې چې هغه راشي ستا د خاوند قور په کور کې دخل اندازي وکړي. د هغه رقم ته چې خپل کور له رالې مې کوه. غلط کار مه کوه، ناجایز مه کوه، چا په شانو کار مه لره. دوی پوهېږي خپل کار یې سره پوهېږي. بس دغه په جنګ کې سره واچي، په خبره کې سره واچي، جګړه جوړه کړي، دلته د خاوندو د ښځې په مابینځ کې بدنیتیا راولي. وایي ورونه سلام نه راچي، پلار سلام نه راچي، ورور خور سلام نه راچي، مور سلام نه راچي، پلار د کوره بند کوه. وځه زما د کوره وځه. مال بیا ولې 15 شپې دلته یو ځای مزدور یم په دفتر کې مې شپې کولې. اوس مولوي صاحب اریان کور والا وایي کور والا هلته ده د پلار داسې یعنی معنا د ستا کور والا خو مینځه ده و ستا د مور د پلار خدمت به ورکوي، ستا د مور پلار خونه به ورجارو کوي، ستا د مور پلار به هغه څه خدمتونه دي هغه به ورکوي. وایي مولوي صاحب په خدای قسمه چې کله به یې 4 ورځې ما تېرې کړلې 12 بجې به شوې دا به رالرم. چیرې وې؟ وایي ستا د مور خدمت مې کوئ، ستا د پلار خدمت مې کوئ، ستا د ورور خدمت مې کوئ. دا اوس د پښتونوالی دی، دا اوس پښتونوالی دی. ظلم مه کوئ، ناجایزه مه کوئ. وسړیه که ته خو به هم لور لرې کې نه لرې، خور لرې کې نه لرې، چې لرې نو پر هغه دې کومه یوه خبره پیرزو ده. تو خدای ستا پر خپله لور پیرزو ده چې دا تر نیمې شپې د خواشو د خسر خدمت کوي، د لیورو خدمت